بسم الله الرحمن الرحیم. بیرته د سره شروع کوم. دلته موږ تاسې درېدلي په دغه ځای کې، نو دلته دغه د نون زور چې دی دا ختم شو، دلته ودرېدلو. اوس نو که دلته موږ وګورو دغه همزه الوصل دی چې همزه الوصل معنا هغه همزه د همزه الوصل همیشه حرکت نه لري. حرکت موږ تاسې ورکوو، هغه خپل قانون لري. اوس نو که لام راته راغلی، لام شمسي رالی یا لام قمري رالی، لام قمري دغه دی چې ویل کېږي، او لام شمسي دغه دی چې نه ویل کېږي. په دغه ځای کې شوازی دی. لاندې که تاسې وګورئ دغه لام په دا صاد کې ګډ شوی دی، موږ د صاد په اواز وایو. نو دلته دغه همزه الوصل ته موږ تاسې زور ورکوو، دلته به زور ورکو. اوس نو دغه همزه الوصل په زور د لام سره یو ځای کوو، لام بیرته په زور ادا کوو. لنډ لنډ اوازونه چې اوږده ویل نه، څنګه وایو؟ ذال باندې ذال د ژبې پر سر ادا کوو. ذال باندې زیر دی، یا په پسې دی، یا وړغندی لري. دلته مد اصلي د یا دی. آینده زه ستاسې پوښتنه کوم چې دغه کم مد دی، تاسې بیا راته تشریح کوئ چې کم مد دی. درې مده موږ اصلي لرو، یو مد اصلي د الف دی، یو مد اصلي د یا دی، یو مد اصلي د واو دی. نو اوس دلته دا مد اصلي د یا دی. همیشه که پر یا باندې وړغندی درلودي، در مخه پر یو توري باندې زیر و مد جوړیږي، دا دوه حرکته راکشیږي. دا ذال دوه حرکته راکشو، ذی نه نون به نه کشو. ټوله توري وایو الذين ذین زین نه وایو. دا موږ تاسې په د زی په اواز باید ادا نه کړو. ولې که موږ تاسې په قرآن کریم کې یو توری د بل پر ځای وایو، په قرآن کریم کې معنا اوري. دلته دغه یا په پیش د همزه سره یو ځای کوو. دغه کوچنی همزه نه دی، دغه همزه پر دا واو باندې ناست دی. دا واو د چوکۍ ده. دغه همزه پر واو باندې ناست دی. همزه که چیرې پر همزه وړغندی و، در مخه یې پیش و، واو چوکۍ کوي. که پر همزه باندې وړغندی و، در مخه یې زور و، الف چوکۍ کوي. او که چیرې پر همزه باندې وړغندی و، در مخه یې زیر و، بیا یا چوکۍ کوي. دغه چوکیانې بیا ویل کېږي نه. لکه دلته دغه واو موږ نه وایو، دا یا راکشو نه دوه حرکته، دا واو نه ویل کېږي. دا فقط او فقط د همزه چوکۍ ده. څنګه وایي؟ یو. همزه یوازینی توری دی چې جټکه پر کېږي. جټکه یوازې دغه اواز یې داسې لکه د سګلۍ اواز. زه دلته تاسې په زور کوم، مګر په تلاوت کې باید دونه په زور ونه کړو. یو تاسې زما اواز اوري. او اوس زه تاسې ته په عادي ډول وایم، دلته جټکه کوم. یؤمنون مینونه. اوس به میم په زیر وایو، می نون باندې پیش دی، واو مده دی. دلته دغه واو مده دی. دلته دا واو چوکۍ وه، دغه واو مده دی. ولې مده دی؟ په دې خاطر باندې چې در مخه پیش راغلی دی او پر واو باندې وړغندی دی. نو دا مد اصلي د واو دی. څنګه وایي؟ یؤمنونه. نون به نه کشو، په یوه زور بیا وایو. با پرې چې دغه مشتې دی، د الف نه دی، کشوی نه، ولاړوی نه. دا همزه الوصل دی. همزه الوصل نه ویل کېږي. د با زیر د لام سره یو ځای کوو. بل غوین باندې دا غوین چې دی دا د درنو تورو څخه دی. خوله به سر راټوله کو، په ډک خوله ادا کېږي. غوی بی بل غوی بی. دلته که وګورئ یا وړغندی لري، تر مخه زور راغلی دی. دلته مدلین جوړیږي. دا مدلین دی. مدلین کشیږي نه، مدلین په نرمي ادا کېږي. غوی داس په نرمي سره ادا کو. بل غوی بی. بابا کشوی نه، بی نه دی، فقط په د یوه زیر ادا کو. بل غوی بی. واو په زور وایو. و یا باندې پیش دی، قاف باندې زیر دی، وروسته بیا یا راغلی ده. کم مد دلته جوړیږي؟ کم مد دلته جوړیږي؟ مد اصلي د یا. مد اصلي د یا جوړیږي. ماشاءالله. نو قاف دوه حرکته راکشو. ویوقي. میم باندې پیش دی، واو مده دی. کم مد دلته جوړیږي؟
مد اصلي د واو جوړیږي نه. دلته مو مد اصلي د یا جوړ کړي، پر یا باندې ورغندی دی در مخې زیرالی، دلته به پر واو باندې ورغندی دی پر در مخې پیښالی، نو دلته مد اصلي د واو جوړیږي. دلته مو قاف دوه حرکت راکش کی، دلته میم دوه حرکت کشو. ويقيمو ويو یا بنکشو قیمو. اوس نو نون به په زور د صاد سره یو ځای کړو. دلته چې زه همیشه بیا تاسو ته وایم دغه همزه الوصل دلته نه ویل کېږي. ولې نه ویل کېږي؟ د نون د زور لري. د نون زور موږ راسن د صاد سره یو ځای کوو. دغه لام شمسي، لام شمسي په صاد کې ګټ سوی دی، مدغم سوی دی، دلته موږ د صاد په اواز وایو. لام قمري بیا ویل کېږي په کوم ځای کې موږ لکه دلته په الکتاب په دغه ځای کې چې موږ وای لام قمري همیشه ورغندی لري ویل کېږي، او لام شمسي نه ویل کېږي، هغه په پسې شمسي توري کې ګډېږي. نو اوس دلته څنګه وایو؟ نصلات، دغه واو نه ویل کېږي. نصلات، نصلات، ويقيمون الصلاة. فقط دغه یو لام دی چې دوه حرکته کشیږي. په دغه تیره زور کې کم مد پټ دی؟ د کوم؟ ماشاءالله مد اصلي د الف پکې پټ دی. پر لام باندې زور یې الف مده یې. نو دلته د تیره زور په شکل کښل کېږي، دا یې لکه هغه لنډه نوشته ده. بیا یې وایو ويقيمون الصلاة، تا په یو حرکت وایو، دغه واو نه ویل کېږي. سیسو انشاءالله واو په زور وایو. و میم باندې زیر دی، د دا بل میم سره یو ځای کوو. همیشه که په قرآن کریم کې موږ ته نون شد درلودلی، ستاسې ورته پامې که نون شد درلودلی او که میم شد درلودلی، دوه حرکته غوڼه ده باندې. اوس نو میم چې موږ په زیر د میم سره یو ځای کوو، په دغه د شد په میم کې دوه میم دي. یو میم ورغندی لري، دا بل میم چې دی په زور لري او په الف ولاړ دی. نو دغه د زیر میم چې موږ د دغه سره یو ځای کوو، دلته غوڼه ده. هغه میم چې په زور لري په الف ولاړ دی یا په مد اصلي جوړو، هغه په غوڼه کې نه راولو. څنګه وای؟ و میم دوه حرکت غوڼه، بیا وایو ما، دا توري به دا رقم وایو. و مما، و مما دوه حرکت غوڼه ده، او اول مد اصلي د الف دی چې پر میم باندې زور دی، الف مده دی، دا دوه حرکته کشیږي. رزقناهم، را درنه ده، زور لري. زا په د قاف سره یو ځای کوو، قاف د قلقلې د تورو څخه دی. رزق دا کوچنی قلقله ده چې د تورو په منځ کې راسي. نون باندې تیره زور دی. دلته په تیره زور کې کم مد پټ دی؟ مد اصلي د الف. ماشاءالله مد اصلي د الف. که دا نون په تیره زور نوشته سي او که داسې نوشته سي چې نون زور لري او الف مده دی. رزقناهم، رزقناهم. زما د قلقلې اواز تاسو ته درځي نه؟ دغه لکه د ازانګه چې د قاف په دا ستوني کې وکړي. رزقناهم، پر دا زا د قاف سره په شدت یو ځای کوو، قاف د قلقله ورکوو، د زور په رقم یې نه ادا کوو. رزقناهم، هم په پیش د میم سره یو ځای کړه. میم اظهار دی، اظهار معنا واضح به ادا کوي. هم یا په پیش د نون سره یو ځای کوو، یون. اوس نو که تاسې وګورئ دا فا په پسې راغلی ده، فا د اخفا د تورو څخه ده. انشاءالله تعالی د ګروپ په اخر کې به زه تاسې د اخفا توري درکړم، کوشش پر وکړئ چې په یاد کړئ. دغه نون په اخفا کې پټیږي. ولې؟ په پسې د اخفا توري راغلی دی. فا په زیر وایي، فی قاف باندې پیش دی، واو مده دی، دا دوه حرکت را کشیږي، مد اصلي د واو دی. او دلته نون موږ تاسې دریږو، دا نون موږ تاسې ساکن کوو. او دا خو موږ تاسې وویل، نون چې مو ساکن کوي د نون مخرج ته به ځو، ژبه به د تالو سره موښلوو او نور اواز به نه جوړوو. بیا یې درته وایم ينفقون،
دا د نون مخرج په اخر کې ټینګي مګر غونې ته بنځي د نون اواز خپل په پز کې جوړیږي مګر داسې به نه کوو چې موږ غوڼه ځنې جوړ کو یا حرکت ورکو او کله چې موږ پر هر توري باندې درېږو مد اصلي که تاسو ګورئ دلته دا زه به دا نور خطونه پاکم تاسو ته به عزیز دا مد اصلي د واو دی او داسې وایي قو نه وایي لنډې نه راګرځو اوس نو دغه مد اصلي موږ پسې څلور حرکته کشوو چې دغه د نون مخرج ته راځو څنګه وایي قون قون د نون مخرج به ورسره ټینګ کړئ الحمدلله زموږ تاسې د نن ورځې سبق دغه نه و زه بیا ور درته وایم بیا به نو په ګډه سره ووایو ستاسې فهمې چې ما تاسو ته وویله چې دلته الذي وایو نه هلته درېدلي یو موږ همزة الوصل ته زور ورکوو الذين يؤمنون بالغيب اوس نو که دلته دغه واو رالی دغه واو عطف وي چې دوې جملې سره تړي که تاسې دلته ودرېږئ مجبوره نه یاستې بیرته اعاده وکړئ اوس زه دلته ودرېدم زه مجبوره نه یم چې زه بیرته د بالغیب څخه شروع کړم دلې درېدلی سي بیا یې درته وایم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة دلته زما ساه ختمه سوه ويقيمون الصلاة اوس نو پر دې ځای که تاسې دا تا په درېږئ تا به د ها په اواز وایست ساکنه ها چې ورغندی لري دلته بیرته اعادې ته ضرورت نه لري بیرته به د دغه ځای شروع کړئ ومما رزقناهم ينفقون په دغه ځای کې چې ما تاسو ته وویله چې د اعاده خبر کوي اعاده معنا بیرته شاته تګ بیرته تلل شاته تلل چې جمله پوره سي خبره پوره سي خبره نیمایي پاته نسي اوس نو که دغه رقم واو زموږ تاسې د دوو تورو درمنځ راسي دستي په دستي دا مه وایاست په قرآن کریم کې واو بیخي ډېر دي چې تاسو وایاست دغه واو عطف تاسې وپېژنئ دا چې دوه توري یا دوه جملې سره تړي پر باندې ودرېدلاست مجبوره نه یاست چې بیرته شاته ولاړ سئ دغه ته واو عطف وایي سیسو انشاءالله اوس زه ګوره پر د هر واو درته درېږم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دا د هغه خوندو دپاره دی چې هغه ډېره ساه نه لري لنډ وایي او په ساه باید په منځ کې ختمه نسي چې تورې نیمۍ پاته سي دا د هغه خوندو دپاره دی هغه خوند چې مثال ساوي اوږدې دي یا ځوانانې دي هغه بیا داسې نه کوي چې لنډ ودرېږي یا خو هغه بیا ستاسې تلاوت هم سلو کېږي اوس بیا نو زه درته وایم چې څو تورې زه په یوه ساه ویلی سم تاسې خپل د ساه اندازه ونیسئ سید انشاءالله بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة دلته ودرېدم په د حاله زما ساه ختمه سوه ډېر همس مې ونه کړي صلاة دا رقم دا د ها اواز سره باید د ساه جریاني دلته زه ودرېدم اوس بیرته شاته نه راځم ولې واو عطف لرم دلته زه د دې ځای شروع کوم ومما رزقناهم ينفقون الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي زه به ریکارډینګ بند کړم انشاءالله تعالی دا به ګروپ ته در واستوم تاسې به اوس تېر کړئ